دا نو کیمره ده کیمره ده هو نه پوهېږم چې په کوم ځای کې به زموږ خپرونې لیدونکي ګوري څه زما شان مشهوره کړه دا دی دا ځوان وایي ستا نوم چیش دی څنګه چې زده کړي دي نانوایان خو هغه د نانوایي ډوډۍ پخي تا د کور ډوډۍ پخې شروع کړې ده السلام علیکم د سیمین میډیا یوټیوب چینل ډېر قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې ښه به یاست او ژوند به په خیر درباندې تېرېږي قدرمنو لیدونکو مازدیګر دی د روژې اول مازدیګر دی روژه مات یو ساعت وخت پاته دی نو سهار خو مې د پرون ولاګ درته وکړي او پاته سو اوس مازدیګر ځم کور ته بیا په پښو یم نو موټرسایکل مې نشته دا خوشخبري م ده خو بل دا دی چې زه داسې وږی یم بې پېشلمي مې روژه نیولې ده نو ځمه کور ته په لاره کې به داسې ته د روژه مات چمتو کړي شیان هم درښکاره کړمه تر څنګ به یې جلبۍ و خرما و شی مې هر شی چې په مخه راتلی پخېدل هغه به هم درښکاره کړمه نو تاسې راسره اوسئ نو درنو لیدونکو د دفتره څخه راووتم داسې به پر دا چوک مدد باندې د جې خوا ولاړ شم عیدګاه دروازې ته بیا به کور ته پسې ولاړ شم تاسې راسره اوسئ شیش پیدا کېږي د جاجې طرف ته راواوښتم په دې خاطر باندې چې ما دا بل طرف ته ښه سم واضح وویني روژه ده بلا مازدیګری دی او خلک یوې خوا او بلې خوا ته سره روان دي نو د خیره سره روژه ماتونه به وکړو وبه ګورو چې څه شي راوتلي دي او څه شي شته نو تر څنګ به یې د روژه مات مازدیګر هم تاسې ته ښکاره کړو دا خو نو اول روژه مات دی ما وغوښتله چې زه په اول روژه مات کې ولاړ شم دالې ته یو بل خوا ته هلته روژه مات درته برابر کړم نو هغه زه مصروفه شوم او ومې نسوه کولی چې تاسې ته پر بیابان باندې یو روژه مات برابر کړم نو بلا مې وغوښتل چې په ښار کې یې در باندې ووینم څنګه یې کاري صاحب صحت ښه دی جوړ یې دا نو کیمره ده کیمره ده هو ته څنګه یې چیرې روان یې په دا مازدیګر ښه روژه چې څنګه ده روژه وږی یې که تږی ما خشتمۍ نه دي کړي زه چې مړ شوم د لوږې څخه ما پېشلمۍ نه دي کړي ما به نه کې در سره میلمه زه خو ډېره ډوډۍ خورم ښه دا خو نو جاده ده دا وخت بس خلک ورته راوځي په دا روژه مات پر وخت باندې یا مثلا دغسې په عیدګاه جاده ده او دا بل طرف خو نو کاري صاحب د خیر احمد به د تانې کښې ولاړ شم الله دې ژوندی لره خوشحاله اوسه نو عیدګاه دروازې ته څه کم رارسېدلی یم او د دغه جاجې څخه تاسې ولاکئ لیدلې به مو یې خاچرې به ځینې لرئ نه به یې ځینې لرئ که لرئ راته کمنټ کړئ او زه به نن کوښښ وکړم چې ځان بیخي په ویډیو کې رانولم یوازې بس تاسو ته ښار دې ښکاره کړم او دا خو نو زموږ اوستسې ښار دی بالا روژه مات دی دا ښه ښایسته ښایسته چرګان دي تاسو ورته ګورئ دا چرګانو ته دا نیم اوس پړي وایي ناکي په ناکي بره د سړي شان ته هوا کېږي چې راووځي
هغه چې دننه وم په دفتر کې لا مې شي ته هوا نه کېدل اوس چې راووتلم هوا مې ورته کېږي چې وایم یو شی مې خوړلی وای زه خیر وبې خورو ډېر نه دی ناوخته زه به بېرته واوړم هغه بل طرف ته په دې خاطر باندې چې هلته اشاره هم سره شوله او تر څنګ یې بله نو راوم رسېدم موږ بیا بس د یوه مشکل سره مخ هغه مشین و داسې واضح مشکل دی بس لیدونکو خدای دې چې زما اواز درته پورې په سم ډول ورسېږي په ښار کې رش زیات دی غالمغال به ډېر زیات شي او شاید ستاسې هم روژې وي او نه پوهېږم چې په کوم ځای کې به زموږ خپرونې لیدونکي ګوري څه وخت به یې اوس هلته زموږ خو اوس مازدیګر دی او دا خپرونه به شاید سبا مازدیګر پورته سي یعنې نن د روژې اوله ده او دا به شاید په روژې په دومه پورته سي چې د جمعې شپه کېږي نو یا پنجشنبه په هغه ورځ به پورته سي که ژوند و خو اوس به موږ روان سو چې څنګه کېږي دا دی د عیدګاه دروازې چوک ته راورسېدم هغسې به باره پسې ور واوړم هغه بل لاس ته باره به نو د لیرېړیانې وو ځای ځای شی می سره پخېږي یا خرڅېږي هغه به راسره وویني خو دا یې بیا اوس سهار به تاسې لیدلي هغه زموږ د کور طرف یې داسې کړی دی لکه دغه کړی دی په اصطلاح باندې نو دا یې خبر چې لړۍ به څه رقم ولاړې سړک به څومره بند یې نه به یې بند نو خو خیر په هر صورت باندې ته سره سره اوسې زه وراوړم بلین امیده میده را سره ګوري دوستانو د دغه بغله څخه تقریبا شپږ کیلومتره لاره ده په پښو باندې نو اول دا روغانیان ښایستې روغاني اوس به ناکه په ناحقه بره د سړي شیانو ته هوا کېږي چې وایي دا شی مې خوړلی وای دا شی مې خوړلی وای دا شی مې رانیولی وای چې روژه ماته کې اوبه وڅښې ګوله ډوډۍ وخورې بلې نو بیا هېڅ چېرته خوند شیان نه کېږي هوا دې نه ورته کېږي نو ته سره سره پاته سي چې څه پېښېږي دا یا په لویو زړونو ته میلاوا کېږي په دا اوس حالاتو کې دا لړۍ کې سته دا ښایسته ښایسته مېوې دا چې نو اوس زما سره موټرسایکل ولی برای نو بیا به مې ویډیو څنګه کولی زه به نه خېږم زه به ولاړ شم په پښو باندې دا زرنجان دي زموږ د کلي خواته ځي وخېږم څنګه ور وخېږم زه برای ویډیو څنګه وکړم چې ور وخېږم چې زه ور وخېږم ویډیو به برای څوک لیدونکي به څوک خوشحاله کړي نو یې ور وخېږم خیر په هر صورت باندې جلبیانې وو سلام علیکم خیر صحت ښه دی نو حفظاوې وو دا شیانو د روژې سامان آلات دا چې کرار کرار په پله کېدو دي دا دی دا ځوان وایي ستا نوم چیش دی اختر محمد جان وایي زما شیان مشهوره کړه رومیان وو ګوبۍ وو پلا شیان ډېر پکښې پیدا کېږي او دلته نو ښه ښایستې سمبوسې پخېږي سلام علیکم مایان هم در سره پیدا کېږي ښه یې صحت ښه دی ژوندی اوسې لیدونکو الله دې ژوندی لره خوشحاله اوسې مه کوه ګرانه ښه ښایسته سمبوسې دا چې پخېږي د عیدګاه دروازې پر چوک بس انصاف محفظې ته بس ځان ورسوئ د خیره سره کوم کور پر دغه طرف دی ښه وده چې ښکاره یې کومه چې دا چې دا رقم مایان چې دوست لیدونکو تاسې ورته ګورئ او چې پخ کړي بس نو بلا به تم کرا کرا پخېدو یې نو رشکېږي او بالکل د خدای په امان الله دې بس خیر پکښې در واچوي نو ګرانو لیدونکو دا چې ښه تازه د ننوۍ ډوډۍ پسې پخېږي ماشاءالله او تر څنګ یې نو پسې زو دغسې نور شیان هم تاسې راسره ګورئ خرماوې وو بېلابېل شیان به انشاءالله پیدا به سي په لاره کې نو زه به د لړیانو ته ځان ور ورسوم
چې څنګه کېږي. دا ښایسته ښایسته خرما ده او راسره اوسئ لیدونکي. بېلابېل شیان تاسې وینئ چې مازدیګر مهال ښه په خوند باندې پیدا کېږي. ګوړه و، خرماوې و، پلي و، بېلابېل شیان شته. نو د خیره سره موږ به روان واوسو چې یو ځای ته ځان ورسوو، کور ته او تاسو به کوئ زه داسې وخت کور ته ورسېږم چې بس اذان ته ولاړ یي. خبره چې اذان ته ولاړ یي بره نو ښه خوند کوي چې ور ورسېږو. دا ښایسته ښایسته جلبیانې یا دوستانو د افغانستان په جلبۍ پسې مو خوله وتلې ده که نه ده؟ الله مو په خیره ورسوه چې دا جلبۍ دغه شان یو څه سره برابر سي. دا چې کنجي چې ورسره رانیولې ښایسته ښایسته کنجي چې د خود همدارنګه خشخاش و دا دا کیسې دي. نو پیسې وغږې ګرانه، مننه. تاسې راسره اوسئ ګرانو لیدونکو. د ده څخه مې شیان رانیول، هغه بل جړۍ والا تللي وو، بالا بېرته مې د هغه جړۍ والا څخه شیان واخیسته. نو توکل په خدای دی چې څنګه کېږي، مخته ځو. لاره هم ډېره پاته ده، خیر خو نو نږدې ده، نه به دغه کېږي انشاءالله. خو زه هم یو څه انرژي لا لرم درې وخته پورې، داسې نه یم چې صفر یم. اقتصاد داسې فکر ونه کړي چې زه انرژي نه لرم. انشاءالله ټایټ یم، بارې به په دغه شیب کې را روان یم. سهار هم په دغه شیب کې تللی وم، اوس هم په دغه شیب کې یم را روان یم. پټو مې پر مخ اچولی دي. نو ګرانو لیدونکو دا دی ښه ښایسته کشمشونه وو، لوکس کشمش. نو دا ستا نوم څه دی ګرانه؟ سیف الله جان ته راسئ، د خیره سره پر دا جړۍ شیان ځینې رانیسئ که دې خوا ته تللاست. ډېره مننه سیف الله جانه، د خدای په امان. دا د محمود طرزي لیسه، ما یو وخت دلته مکتب ویې، طرزي لیسې مخته را ورسېدم او په دې لاس کې خو نو زموږ داسې کار د دغه لاس سره دی، ځکه چې روژه‌مات شیان ټول پر دغه لاس باندې راوځي. نو ولې سبزي نو په روژه کې خلک نه خوري؟ ښه ښایسته پکوړې، ښه شنې و سرې پکوړې د پیازو د مرچکو. دا ګران ورور سره پیدا کېږي. په یاد دروازې محمود طرزي لیسې مخته ولاړ دي. نو دا ښه ښایستې ښایستې مېوې دي، سیبان، املوک، هر شی چې کیله، هر شی چې هغه پیدا کېږي. او دا بیا ښه ښایسته اچار دی، سمن اچار. نو بس د خیره سره شیان شته، مخته نور هم شیان شته. په دا لاس کې بیا مې شیرخانې دي، در دې به چېر شمه. بیا ربه د خیره سره مخته نور شیان وګورو چې څنګه کېږي. ګرانو دوستانو تاسې زموږ ویډیوګانې در سره شیروئ، سبسکرایب یې کړئ چینل، ملګري ورته راوبولئ. موږ به کوښښ کوو ستاسې لپاره به ښه ښه پروګرامونه برابروو. دا ښه ښایسته ښایسته جلبۍ دي، جمع ما پخ کړي دي، سمبوسې دي. دغه جمع ما دی د خیره سره راسئ، جلبۍ و، سمبوسې و، پکوړې ګرد شان ځینې رانیسئ. دوستانو د دغسې خلکو څخه سوداوې کوئ چې کور ته ځئ. نو میرشاه کوټ پته را ورسېدم، دلته نوره ډېره ښه ښایسته ښایسته رقم په رقم سمبوسې شته. دا به مو وګورو چې سلام علیکم، بخیر حیثیت مو ښه دی. دا چې دلته بیا ښه ښایستې څو رقمه رول سمبوسه وه، بله څو رقمه پخېږي د خیره سره. نو دا سوه دا شان او پاته مخته چشتي، مخته به نور شیان هم وګورو. دا نو ښه ښایسته جلبۍ و، نور شیان دي دلته هم دا دي. اوس نو په روژه کې بس روغانۍ، جلبۍ، تر څنګ یې سمبوسې، اچار، دا شیان پیدا کېږي. میرشاه کوټ پرته را ورسېدم. دا بل طرف ته مو تاسې سهار سره لیدلی دی. تاسو دعاوې کوئ چې زه دغه وکړم، د لاره ډېره بنده نه وي، لېړیانو یو شي ته برابر سم. دلته نو دوستانو
سړک سره تنګ دی هاخوا ته کار شروع دی نو شاید رش خو ډېر دی زه باید واوړم هغه بل لاس ته او دلته شی مې نه پیدا کېږي داسې چې خاص نو د هغه بلا د کندهار مازدیګر دی اچاران و دا شان دا چې دلته سته مسچې و دا شان او تر څنګ یې نو بلا زما هم خبرې د لاسه نه کېږي انرژي مې ختمه ده انرژي مې ډېره ختمه سوې ده لیدونکو هغه روژه ماته مې څه وخت لا پاته دی خدای دې وکړي چې دا وخت ښه په خیر تېر سي باره به د خیره سره ښه خوند پر واخلو په روژه مات باندې نه یم خبر چې کور بې چیش اماده کړي دا ښایسته ښایسته سمبوسې دي څنګه یې ګرانه روژه ښه ده مننه ژوندی اوسئ او دا نو ترکاري ده حالا د هغه د کندهار شریف روژه ماتې خلک رش ډېر دی دوستان تاسې وینئ چې پر سړک باندې رش ډېر زیات دی او دونه زیات دی چې بلا بد خوند کوي داسې ده او دلته نو ښه ښایسته روغانیان یو دا شان تاسې وینئ دا چې تازه پخ سوي دي نو محمد اعظم کلچه فروشي دغه دی داسې ښایسته بیان یې راولاړېږي لیدونکو چې بلابد نه جوړېږي راځئ چې ورسو مخته څه کیسه ده دلته په دا نانوایي کې دا د لیدونکو دلته د کور ډوډۍ پخېږي حاجي صاحب یې دا دی پخوي ما هم نه ویل دلې اول زه دپاره وینم چې دلته د کور ډوډۍ پخېږي رئیس صاحب څنګه یې صحت ښه دی جوړ روغ یې صحت ښه دی څنګه چې زده کړي دي نانوایان خو هغه د نانوایي ډوډۍ پخي تا د کور ډوډۍ پخې شروع کړې ده ښه ښه اوه ښه ښه غنمینه ده ښه ښه ماشاءالله ښایسته ډوډۍ ده د باندې دلته ایښي دي او دغه د وینې تاسې وینئ دوستانو د کور ډوډۍ دلته اوس ورته پخېږي په کور کې ډوډۍ نه شو پخولی دلته یې بلا پخېږي دوستانو دا سړک چې دی اوس خراب شوی دی ځکه چې دلته کار شروع دی نو هاخوا ته ډېر داسې شیان واضح نه معلومېږي خو نو خیر زه به بیا یې ور واړم ستاسو دپاره او خوند یې تر ټولو ډېر چې کوي هغه دغه ریډیانې دي دا تر ټولو ښه خوند کوي نه دا دلته چې سړک پر غاړه راوتلي دغه اصلي عشق دی دا د روژه مات اکثریت خوند هم په دغه نو اوس چې ما دلته بیخي دلته د یوه موټر د تېرېدو ځای نشته کې در څخه ووهللم پر تاج تاوان یم چې ولې ووهلم ډېر ستړی یم ډېر هغه ستړیا نو داسې ده چې بس نو ښه ښایسته دا چې سمبوسې هر ځای پخېږي مازګر مالې ښه ښایستې سمبوسې هر ځای پخېږي دا دی یا وګورئ څه نه پهلوان دا پهلوان به پخوا وریجې پخولې اوس دا چې سمبوسې رسېږي ډېرې وریجې مو ورسره نوشیجان کړي دي حالا ما د تګ لاره م ودرېدله په دا ډبرو کې به ځمه خدای خیر پېښه موټر یې پایې کش کړلې یو څوک په ونه وي خدایه پاکه دغه روژه په خیر راباندې تېره کړې ځکه چې موږ مسلمان یو بس د الله پاک څخه ګرد عمر د دې خواست به کوو چې خدای پاکه موږ او زموږ وطنوال وساکي او په خیر او عافیت سره روژه راباندې تېره کړي د خیر سره خو به ګورو چې مخته څه پېښېږي نو دا بیا د سلسي والا بوراګیان وه دلته هم دا چې سمبوسې پسې پخېږي
دا دی ستارسیا سالون تاسو ستار نه ولیدي په بل ولا کې چې ولا کې به نو اوس دا د ښکاره کړم ښه خوندور نو زم بالا راورسېدلم تقریبا نږدې یم د کور اطرافو ته ګرانو دوستانو نو بالا به د خیره سره خدای دې وکړي چې دا ګډوډ ولاګ مې راسره خوښ شوی ډېر زحمت مې نه په ویستي زحمت مې نه په ویستي خو مقصد دا و چې سړک خراب که سړک سم وي ته به بیا تر دغه لا ډېر رش وی ځکه چې ګورې غټې غټې کنده ختلې ده دا نو بیا دغه چرۍ جوړېږي د دې خاطر باندې ویډیو سمه رانغله خو دا نو هغه مسجد دی چې سهار مې در باندې ولیدي د شناکوټ خپل لو وجې خورا اوس پرمختګ کړی دی داستان تر هغه پخوا نو زما ساه خدای دې وکړي چې ډېر نه یم ستړی تاسې تر ونه رسېږي نو دوستانو زما هم په ډېر تګ تګ ګرمي وسوه خدای دې وکړي چې خپرونه به مو د خوښ وړ ګرځېدلې وي تر یو بل روژه مات یا تر یو بل پروګرامه چې ستاسو خدمت ته حاضرېږو الله پاک مو سپارمه ځکه چې زه هم راورسېدم د خپل کور یا کلي کوڅې ته هغه به م تاسو ته په اخره کې د ښکاره کړم دغه ده دا وارې به زه پر دا کوڅه ورکاړ شم چې لنډه سي راته نو د خیره سره به بل پروګرام به بیا تاسو ته د خیره سره په راتلونکو ورځو کې اماده کړم انشاءالله بېرته به پر دا کوڅه پسې کاټ شم ځکه چې دا کوڅه زموږ کور ته لنډه ده نو ماشومان وینئ دوستانو چې بازۍ کوي په کوڅو کې او زه به نو ولاړ شم د روژې ماته بعده به خبرې سره کوو ډېر ټینګ ستړی یم خوږو لیدونکو نو زه به م بالا ولاړ شم د کور خواته او تاسو ته به بیا د خیره سره د بل پروګرام لپاره ځان اماده کړم خدای دې روژه پر ټولو مسلمانانو پر تاسو ټولو باندې د خیر کړي او خدای دې په خیر در باندې تېره کړي خدای مو د غمو څخه وساته نو تر بیا چې زه حاضرېږم په الله پاک مو سپارم ښې چارې او ښه وخت